د روژې په مبارکه میاشت کې وروستۍ لسیزه کې دویم عبادت هغه د قدر د شپې عبادت دی. لومړنی عبادت خو اعتکاف و، دویم عبادت د قدر د شپې عبادت دی. ټول مخلوقات الله تعالی پیدا کړي دي. بیا الله رب العزت خپل بعضې مخلوق ته په بعضو باندې فضیلت ورکړی، ځینو ته یې په ځینو نورو باندې غورهوالی ورکړی او د مرتبو فرق قایم کړی. شپې ټولې الله پیدا کړي دي، خو په دې شپو کې چې کومه مرتبه او کم مقام الله رب العزت د قدر شپې ته ورکړی دی، هغه نورو شپو ته نه دی ورکړی. الله تعالی په خپل کلام کې د قدر د شپې درې خصوصیتونه او درې ځانګړتیاوې بیان کړي دي. د قدر د شپې لومړنی خصوصیت او لومړنی ځانګړتیا دا ده چې الله رب العزت په همدغه شپه کې قرآن کریم نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر، موږ دا قرآن د قدر په شپه کې نازل کړی. نو د قدر د شپې دا لومړنی خصوصیت دی چې الله په دې کې قرآن نازل کړی دی. د قرآن کریم نزول دوه ځلې شوی دی. یو ځل د لوح محفوظ نه د دنیا آسمان ته، دا دفعتن شوی، او دا په لیلة القدر کې شوی. دې ته په عربي کې انزال وایي. په دویم ځل د دنیا له آسمان نه په لږه لږه د 23 کلونو په زمانه کې د ضرورت مطابق د جبرائیل امین په واسطه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی. دې ته په عربي کې تنزیل وایي. نو قرآن کریم چې لوح محفوظ نه د دنیا آسمان ته دفعتا نازل شوی، دا د قدر په شپه کې نازل شوی. نو د قدر د شپې لومړنی خصوصیت دا شو چې په دې برکتناکه شپه کې د قرآن کریم په شان عظیم الشان کتاب نازل شو. او قرآن داسې عظیم او برکتناک کتاب دی چې د قرآن چا سره څومره هم تعلق وي، په کم اعتبار سره چې هم وي، د هغه مقام او شان وچتیږي، هغه ته یو خصوصي امتیاز حاصلیږي. قرآن کریم چې په کومه میاشت کې نازل شو، د همدغې میاشتې مقام الله رب العزت د کال په 11 میاشتو باندې اوچت کړ. قرآن کریم چې په کومه شپه کې نازل شو، د دغه شپې مقام الله د کال د ټولو شپو نه اوچت کړ. انا انزلناه فی لیلة القدر. قرآن کریم چې په کومه ژبه کې نازل شو، د هغې ژبې مقام الله رب العزت د دنیا د ټولو ژبو نه اوچت کړ، او دا یې د دنیا د ټولو ژبو سرداره جوړه کړه. عربي ژبه الله د دنیا د ټولو ژبو نه افضله جوړه کړه، لکه چې الله فرمایي انا انزلناه قرآنا عربیه. قرآن کریم چې په کومه ځمکه نازل شو، چې هغه د مکې او مدینې ځمکه ده، د هغې ځمکې مقام الله د ټولو ځمکو نه اوچت که او اعلی یې جوړه کړه هغه ځمکه. قرآن کریم چې په کومه زمانه کې نازل شو، هغه زمانه الله رب العزت د ټولو زمانو نه افضله جوړه کړه.
هغه زمانه د ټولو زمانونه افضله ده، هغه دور د ټولو زمانونه افضل وګرځولی شو، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. قرآن چې کمی فرشتې راوړی دی، هغه فرشته او هغه ملائک د ټولو فرشتو سرداره جوړه شوه، لکه چې الله فرمایي نزل به الروح الامین. جبرائیل امین راوړی، نو جبرائیل امین د ټولو ملائکو او د ټولو فرشتو سرداره شو. قرآن چې په کم پیغمبر باندې نازل شو، د دې پیغمبر مقام الله تعالی د ټولو کائناتو نه اوچت وګرځول. قرآن چې په کم امت باندې نازل شو، هغه امت ته د خیر الامم خطاب میلاو شو. الله رب العزت دا امت د ټولو تیرو شوو امتونو نه افضل جوړ کړ. الله فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قرآن چې کم کس په خپلې سینه کې محفوظ که، قرآن یاد که او په هغه باندې عمل وک، د دغه حافظ او د قرآن د همدغه حافظ مقام الله اوچت که. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ابو داود او د ترمذی حدیث ده. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. کله چې الله رب العزت د قرآن حافظ جنت ته داخلوي، نو جنت ته د داخلېدو په وخت به د قرآن حافظ ته وویل شي ته د الحمدلله نه قرآن شروع کړه او لوله او د جنت په منزلونو باندې خیجه. د دنیا ټول رئیس جمهوران، وزیران، وکیلان، سرمایه‌داران او والیان به په تعجب سره ګوري، چاته به هم دا اعزاز نه میلاویږي، دا عزت به چاته هم نه ورکول کیږي. دا اعزاز او دا عزت الله چاته ورکوي؟ د قرآن هغه حافظ ته ورکوي چې په ډیرو سختیو، په ولږې او په مسافرۍ کې د الله کلام یاد کړی او د الله په کلام باندې عمل کړی. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. داسې په آرام آرام او په مزه مزه په شوق یې وایه لکه څنګه به چاته په دنیا کې لوستلو. او کم ځای چې د قرآن آخري آیت ختم شي، هغه به ستا مرتبه وي، هغه به ستا مقام وي. او کم کس چې په خپلې سینه کې قرآن محفوظ ساتلی وي، په قرآن عمل کړی وي، د هغه مور او پلار ته به داسې تاج ور په سر کول کیږي چې د لمر رڼا به د هغه تاج د رڼا مقابله نشي کولی. د لسو داسو کسانو به شفاعت کوي چې په هغو به جهنم واجب شوی وي، د ده په شفاعت به یې الله رب العزت جنت ته بیایي. دا مرتبې الله د قرآن هغه حافظ ته ورکوي
چې هغه په خپل ژوند کې لکه څنګه چې د الله کلام ته په خپلې سینه کې ځای ورکړی، همداسې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې ژوند تیر کړی، همداسې د الله په کلام باندې عمل کړی، همداسې ژوند د الله د کلام د اوامرو او د احکامو مطابق تیر کړی دی. قرآن یې د دنیا د ګټې وسیله نه ده ګرځولی. نن نمایشي د قرآن حافظان بې شمېره دي. وایي به زه د قرآن حافظ یم، خو چې ته د هغه عمل ته ګورې، د هغه کردار ته ګورې، اصلا د قرآن حافظ سره نه ښایي. وی به د قرآن حافظ، خو ګیره به یې ټوله رخیلې وي. د رسول الله د سنتو تارک به وي. داسې د قرآن حافظان مې لیدلي چې نیکټايي یې په غاړه کې اچولي، بس د څو روپیو څو پیسو لپاره په مجلسونو کې او د مجلسونو په افتتاح کې قرآن لوله او خوشحاله اوسه چې زه د قرآن حافظ یم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي ډیر قاریان داسې دي چې هغوی قرآن لولي، خو په بدل کې قرآن په هغو باندې لعنت وایي. ډیر قاریان داسې دي چې هغوی قرآن لولي، خو د حناجرو نه به یې نه کته کېږي، له مرۍ نه به یې نه کته کېږي، عمل پرې نشته. زموږ هغو ورونو او خویندو چې د الله کلام ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی، الله تعالی دې هغوی ته د الله په کلام باندې پوره عمل هم نصیب کړي. دا ځکه هغه مرتبې او هغه عزتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بیان شوي دي، تر څو زموږ د قرآن د حافظان ورونه او د قرآن حافظانې خویندې له همدغو نعمتونو او له همدغو مرتبو او له همدغو اجرونو نه برخمن شي. تاسو ګورئ د روژې په دې مبارکه میاشت کې د قرآن حافظ چې کله د قرآن ختم لپاره په محراب کې مخکې کیږي، ټول نه ښیم، اکثر داسې دي تاسې یقین په الله وکئ چې څومره پسې درېږې نه پوهیږي چې دا څه وایي. القرآن حجة لك او علیک، قرآن به د قیامت په ورځ یا ستا په ګټه او نفع باندې ګواهي ورکوي یا ستا په ضرر باندې. د قرآن حافظه ته نه ویرېږي چې د قرآن ګواهي به ستا په حق کې د قیامت په ورځ څه وي. نن داسې قرآن وایي چې اصلا ستا مقتدیان په دې نه پوهېږي چې ته څه وایې، دومره سپیډ دې لګولی دی. له همداسې نمایشي حافظانو نه هغه کسان ډېر غوره دي چې هغوی قرآن نه دی یاد کړی، ځکه مسئول نه دي. الله رب العزت دې د قرآن ټولو حافظانو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. رب العزت دې په قرآن باندې دوی ته پوره عمل نصیب کړي. په همد قدر د شپې لومړنی خصوصیت دا و چې الله په همدغه شپه کې قرآن نازل کړی دی. د قدر د شپې دویم خصوصیت او دویمه ځانګړتیا، لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه له زرو میاشتو څخه ډیره غوره ده. ګورئ دلته الله رب العزت برابر نه دي فرمایلی چې د قدر شپه یا د قدر په شپه کې عبادت د زرو میاشتو له عبادت سره برابر دی، بلکې الله بهتر او غوره فرمایلی او غوروالی یوازې الله ته معلوم دی. د زیاتوالي علم یوازې الله ته معلوم دی.